السلام علیکم د پښتو ډیجیټل کتونکو سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ. نن خبره کو په بنو کومه پیښه چې رامخې ته شوې وه د هغې په حوالې سره او په هغې کې کوم نوی پرمختګ مخې ته راغلی دی. په دې حوالې سره تاسو ته وایم چې د کوم حکومت دی د پاکستان او د هغې نن سبا شهباز شریف وزیر اعظم دی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په پاکستان کې دی. د حکومت لخوا د هغې چې کوم د حکومت ترجمان دی عطا تارډ د هغې یو نوی بیان مخې ته راغلی دی د کوم تر مخه چې هغوی د بنو پیښې چې کومه پړه ده هغه په پاکستان تحریک انصاف باندې ورچولی ده او هغوی دغه تور لګولی دی په پاکستان تحریک انصاف باندې چې دغه کم شر جوړ شوی دی او کم دغه خلک جوبل شوي دي په دغه بنو پیښه کې یا کم تن په هغې کې مړ شوی دی د هغې ذمهوار پی ټي آی حکومت دی او دغه ورانې او دغه شخړه چې کوم دی هغوی جوړه کړې ده. دا د حکومت تور دی په پاکستان تحریک انصاف باندې او هغوی دا هم ویلي دي چې کوم ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان کوم کلدن تنظیم دی دا د پی ټي آی خلک دي او د هغوی مرسته کوي. نو دې وجې نه دغه پیښه مخې ته راغلې ده. کله چې د جمعې په ورځ باندې دغه پیښه وشوه او حکومت د پاکستان چې کوم ادارې دي خصوصي آی ایس آی هغوی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې کوم دغه مرګ جوبله شوی ده او په دې باندې چې کوم فایرنګ شوی دی هغه فایرنګ د پاکستان فوز نه دی کړی بلکې چې کوم په دغه احتجاج کوونکو کې کوم خلک دي هغوی فایرنګ کړی دی او د هغې ډزو په نتیجه کې منډه ترړه جوړه شوې ده او په هغې کې دغه کسان زخمی شوي دي یا جوبل شوي دي. هغوی چې کوم آی ایس آی یا د پاکستان فوز کومه اداره ده هغوی دا خبره کړې ده. بل طرف ته که د پی ټي آی کردار مونږ په دې حوالې سره وګورو نو د پی ټي آی چې کوم صوبایي حکومت دی او علي امین ګنډپور وزیر اعلی د صوبې څنګه چې دغه پیښه مخې ته راغله نو په دې باندې د پی ټي آی چې کوم مشران دي هغه کېناستل او په دې باندې خبره وکړه او اخیر هغوی کمیشن جوړ کړو د دپاره چې د دغه پیښې پلټنه دې وشي او پته دې ولګولی شي چې په دې کې کم خلک ککړي دي او چا دغه ورانې کړی دی. هغوی خو پی ټي آی حکومت دغه ګام پورته کړی دی خو بل طرف ته چې کوم الزامونه مرکزي حکومت یا پاکستان مسلم لیگ نون د هغې چې کوم ترجمان دی او وزیر اطلاعات دی عطا تارډ هغه چې کوم دغه الزامونه لګولي دي اوس به مونږ په دې باندې خبره کوو. دا خو د حکومتونو خبرې شوې په کوم میدان کې چې دغه پیښه شوې ده د هغې وجه معلومول غواړي چې د خلکو ډیمانډ څه دی او ولې هغوی دې ته مجبور شول چې د دومره لویه شمېره کې راووځي او دومره ډیر خلک غوښتنه کوي. د هغې وجه دا ده چې د هغوی احتجاج کوونکو کومه غوښتنه وه هغه وایي چې مونږ په دې خوره باندې امن غواړو دلته د ترخګري نه وي ځکه چې په دغه ریجن کې په دغه سیمه کې د ترخګري عملیات روان دي او ورسره پاکستان فوز دغه اعلان هم کړی دی چې مونږ به اپریشن کوو د دې ترخګرو خلاف چې کوم ټي ټي پی دي د هغوی پر ضد به مونږ عملیات کوو او عزم استحکام اپریشن شروع کوو. نو د دې وجې نه خلک راپاسېدل او هغوی دغه غوښتنه کوله چې دلته مونږ اپریشن نه منو او امن دی قایم کړی شي ځکه چې دغه خلکو دغه ګمان دی او دغه تور لګی چې کم دغه ترخګر دلته راغلی دی یا کم وسلوال دلته راغلی دي دغه وسلوال چې کوم د پاکستان فوز دی هغوی ورله پټ ځایونه دلته ورکړي دي او د هغوی په مرسته باندې دلته دغه د ترخګرۍ پیښې مخې ته راځي او د دوی په وجه باندې دغه پریشان دي. د اپریشن نه منلو چې کومه د هغوی غوښتنه ده د هغې اشاته دغه وجه ده چې کله هم په قبایلي سیمو باندې اپریشن شوی دی نو ترخګرو سره ختم شوي نه دي بلکې خلکو ته ډېر زیات زیان اوړېدلی دی او هغه داسې جلته کوم کاروبارونه دي هغه تباه شوي دي. د هغې نه علاوه خلکو خپل کلي خپل کورونه پرېښودلي دي او په نورو سیمو کې هغوی وخت تېر کړی دی. څوک په کریا باندې اوسېدلی دي ورسره کم خلک داسې دي چې هغوی دپاره کیمپونه جوړ شوي وو او په هغه کیمپونو کې هغوی ډېر زیات په سخته باندې ژوند کړی دی. نو دغه خلکو چې کم هغه د صبر پیمانه ده هغه ختمه شوې ده او هغوی دغه غوښتنه کوي چې مونږ دغه عملیات نشو زغملی ځکه چې د دې نه وړاندې هم مونږ کتلی دي چې بلا اپریشنې شوي دي خو د اپریشنو په
وجه باندې ترخګر خو ختم نکړي شول بلکې زمونږ ژوند ورسره ډیر زیات متاثر شوی دی. نو دا د خلکو غوښتنه ده او دغه ویډیو هم راغلی دی چې کله دغه پیښه مخې ته راتله خلکو باندې فایرنګ شوی دی، جوبل شوی دی، د خلکو تصویران به داسې کدی وي چې هغه په وینو باندې ټول ککړ وي او هغوی جنډې بیا هم د امن پورته کړي وي. نو ډیر زیات سخت سچویشن دا وخت رامنځته شوی دی په خیبر پختونخوا کې او ورسره چې کوم د پاکستان مرکز دی په هغې کې هم ډیر زیات دغه بد حالات جوړ شوي دي او دغه خلک اوس نه پوهېږي چې دا خبره مونږ څنګه اخوا دیخوا کړو، ځکه چې د لپاره کمیشن هم جوړ شو، به کمیشن دغه پلټنې کوي چې په دې کې څوک ککړ دي او چا دغه ورانې کړی دی. نو په دغه چې کوم د بنو پیښه ده په دې کې کوم نور پرمختګ مخې ته راځي نو د هغې په حوالې سره به هم تاسو مونږ خبرو. د هغې نه علاوه په دغه ریجن کې چې کوم نور داسې خبرونه دي چې تاسو د هغې نه ځان خبرول غواړئ، پښتو ډیجیټل د دغه چینل د لارې به تاسو ته هغه هم در رسیږي. په ننني دغه ویډیو کې هم دومره. خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ. د الله په امان.